ورځ به زه د بیجینګ یو ډول ځانګړې خوږه میوه در پیژنم چې دلته یې خلک د ګوفو په نوم یادوي. دغه ډول خوږه میوه د مڼې، ناک، زردارو او شفتالو په شمول د ډول تازه میوو لخوا جوړیږي. نو نن ورځ موږ به د چاوهونګو په نوم یو ډول خوږه میوه د جوړونې بهیر تاسو ته وښیو. دغه ډول خوږه میوه هم د ګوفو یو ډول دی. د ګوفو د خوږې میوې د جوړونې تکنالوژي د چین د چین امپراتورۍ زمانې ته رسیږي چې تر اوسه پورې کبو 200 کلن تاریخ لري. د 2014 کال په نومبر کې دغه تکنالوژي د بیجینګ ښار په کچه د غیر مادي تاریخي میراثونو په لیست کې شامله شوه. چاوهونګو د ګوفو په نوم د خوږې میوې یو ډول دی چې رنګ یې روښانه او خوند یې خوږ او تروش دی. دا د بیجینګ مشهور خواږه په تیره بیا د زرو کسانو او ماشومانو لپاره ډېر مناسب خواړه دي. د دې خواږو د جوړولو لارې چارې: لومړی زلزراک په اوبو پاک مینځل کیږي، ورپسې د یوې ځانګړې آلې په وسیله زړې ترې ایستل کیږي او په زلزراک کې یو کوچنی سوری پاتې شي. بیا لمبات او یا بوره په جوش شوو اوبو کې اچول کیږي او بیا زړې جوش ورکوي تر څو لمبات او بوره پکې منحل شي. د یادونې ده چې یوه برخه لمبات او یا بوره باید په 2 برخو اوبو کې ویلې شي. کله چې له زلزراک څخه زړې لرې شي بیا په یادو خواږو اوبو کې جوش ورکول کیږي. ګرانو دوستانو، اوس زما په لاس کې چاوهونګو دی او زه به لږ ترې واخلم او وخورم چې خوند کوي او که نه. خوند کوي او خوند یې د تازه میوې په پرتله لا خوږ دی او د شیریني په شان دی. دغه خوږه میوه نرمه وي او ماشومان او سپین ږیري په اسانه توګه وخوړلی شي. کله چې تاسو د بیجینګ سیل کوي بیا دغه شان ګوفو واخلئ او د سوغات په توګه خپل دوستانو او خپلوانو ته ډالۍ کړئ.